خصوصا دا بخیلان دی دا خبر واوري پیغمبر به قسم خوري. عبدالرحمن بن عوف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر کړی دا چې ثلاث والذي نفس محمد بيده ان كنت لحالفا عليهن. درې خبرې د الله په ذات مې د قسم دی چې زه پې قسم خورم. وایي د پیغمبر خبره بغیر د قسم نه رښتینې که نه قسم پې راته مه خوري. کومه خبره د اولنۍ د صدقې سره وي زما د قسمې د صدقې سره مال نه کمیږي. خصوصا دا بخیلان دی دا خبره واوري پیغمبر به قسم خوري صدقې سره مال نه کمیږي. دویم او دا مقصد دی زمونږه ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها. او کله چې یو بنده خپل حق چاته معاف کړی دی خو د الله د رضا دپاره یې ویلي دي رفعه الله بها الله به د مقام دنیا او آخرت کې اوچت کړي. ګوره د شرک ته خیال کوي چې بخښنه یې څه دپاره کړې الله د رضا دپاره دا نه چې خلک مصیبتونه کوي د دې دپاره چې الله رانه راضي شي الله به په دې سره اوچتوي. او درېیمه خبره به هم ذکر کړو فایدې دپاره تاسو ته یادي چې درې خبرو قسم خوړلی او چا چې د سوال دروازه په ځان کولا وکړه. سوال دروازه څنګه مخلوق نه سوال یو نو بل یو نو بل چا چې دا دروازه په ځان باندې کولا وکړه الا فتح الله عليه باب فقر الله به د غریبۍ دروازه کولاوي. او ځکه که خیالي دا سوالګر چې کني دې مالداره کېږي الا هغه چې محتاج دی بله لارې نشته. دلته د هغه چا خبره نه کېږي چې محتاج دی محتاج دی محتاج بله لار نشته. خو ډېرو د دې نه تجارت جوړ کړی دی ډېرو لږ نه هم ډېرو. دا خلک قیامته پورې هم نه مالداره کېږي. تاسو دغه سوالګر چې ته مالداره لیدلي چې دې نه تجارت جوړ کړی یو سړی به وي چې موږ پکې داسې لیدلي چې ډېر مال ورسره دی خو سره د هغه ډېر ماله غریبي یعنی ډېر مال ورسره دی چې سوال کوي په نوو کپړو کې راځي او یا به خپه ګوډه ګوډه کوي تا ته به لاس داسې نیولی په جونګړه کې به لازم اوسېږي ولې ځکه چې ورسره خلک مرستې نه کوي نو دی مالدار دی که غریب دی تاسو ته مالدار دی که غریب دی غریب دی د چې په ځان دا دروازه کولا وکړه الله په دروازه د څه کولا وکړه د غریبۍ کولا وکړه.